سلام. د ښه راغلاست په وخت کې ګډ نایټ مه استعمالوئ، دا غلط دی. اکثره خلک چې کله د ماښام نه بعد یا د شپې چاته میسج کوي یا چا سره خبرې کوي نو ورته لیکي چې ګډ نایټ یا ورته وایي چې ګډ نایټ. نو دا سم نه دی، دا غلط دی. تاسو باید ګډ ایوننګ استعمال کړئ. که چیرته یو څوک 10 بجې د شپې 11 بجې تا ته میسج کوي یا ته ورته میسج کوي نو د ګډ نایټ پر ځای باندې تاسو باید ولیکئ چې ګډ ایوننګ. زه درته ټول وایم چې ګډ نایټ باید کوم وخت کې ووایو، ګډ ایوننګ باید کوم وخت کې ووایو. نارملی د شپې د 12 بجو نه بعد دغه ټیم کې معمولا خلکو سره روغبړ یا ښه راغلاست نه کیږي، خو که بیا هم ضرورت پیدا کیږي یو څوک د شپې 1 بجه 2 بجې 3 بجې یو چاته میسج کوي نو په دې وخت کې به ګډ مورنینګ استعمالوئ. مطلب چې ډیر کامن نه دی، دغه وخت ښه راغلاست لپاره نه. بیا هم که ضرورت پیدا کیږي ګډ مورنینګ ووایئ. تر د غرمې 12 بجو پورې، د شپې 12 نه د غرمې تر 12 بجو پورې چې کله چاته ښه راغلاست وایي نو ګډ مورنینګ استعمالوئ. غرمه کې 12 بجې ټیم کې ګډ نون استعمالیږي چې دا هم ډیر کامن نه دی ځکه معمولا خلک آفټرنون کلمه استعمالوي. داسې فکس برابریږي نه چې هماغه ټیم کې چاته څوک ښه راغلاست وایي. بیا هم چې فکس 12 بجې شاوخوا کیږي لمر د اسمان په منځ کې په دې وخت کې ګډ نون کلمه استعمالیږي. او د هغې نه بعد چې واوړي 12 نه اخوا شي نو بیا تاسو د لمر تر پرېوتو پورې ګډ آفټرنون کلمه استعمالوئ. نو د 12 نه واخله تر لمر پرېوتو پورې دې لپاره راځي ګډ آفټرنون، یا چې مشخص مازدیګر لپاره استعمالوئ ګډ ډسک هم ویلی شي. بیا چې کله لمر ښکته شو دې نه بعد ماښام شروع کیږي نو بیا به د شپې تر 12 بجو پورې تاسو ګډ ایوننګ استعمالوئ. ګډ نایټ ته به بیخي ځای پاتې نه شو. ګډ نایټ څه وخت کې وایو؟ ګډ نایټ چې دی دا د مخخې په وخت کې کارول کیږي، دا د ښه راغلاست لپاره نه کارول کیږي. کله چې د شپې چا سره تاسو چیټ کوئ، میسج ورسره کوئ یا خبرې ورسره کوئ او نور ته یو چا سره مخخه کوي چې لاړ شي او چاته وایي چې ښه شپه ولري نو په هغه حالت کې به بیا ګډ نایټ استعمالوئ. نو چې کدا بیا د شپې د 12 نه مخکې که د 12 نه بعد وي، مطلب 2 بجې یو څوک ویده کیږي، بعض وخت کې 3 بجې باندې یو څوک ویده کیږي او ته ورسره خبرې کوې، د هغې نه بعد چې کله مخخه ورسره کوې او ورته وایې چې ښه شپه ولرې نو بیا به ورته استعمالوې چې ګډ نایټ. او د ښه راغلاست په وخت کې به د ګډ مورنینګ، ګډ نون، ګډ آفټرنون، ګډ ډسک او ګډ ایوننګ نه استفاده کوئ. او د مخخې په وخت کې به چې د شپې چا سره مخخه کوئ او ورته وایئ چې ښه شپه ولرئ نو بیا به استعمالوئ ګډ نایټ. په دې هیله چې نوي څه مو دغه درس کې زده کړي وي، تاسو لپاره په فایده باندې وي، نور ملګرو سره هم شیر کړئ. ستاسو یو سپورټ، فالو، سبسکرایب او د نورو سره شیر کول موږ ته انرژي راکوي چې لا هم تاسو ته ښه موضوعات په سکرین باندې راوړو. ډېره زیاته مننه. ښه وخت. الله په امان. سلام علیکم.